كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سورة عنكبوت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. د مو خوږی عزت منی د قرآن پاک د آیات کریمانه د پوس کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. ادینا مراد دا ده چې هر نفس لرونکی چې کوم ده، کل نفس هر نفس چې کوم ده، هر د سای لرونکی ذائقة الموت دا به ذایقه د مرګ چې کومه دو دا به سکی. ثم بیا ادینا بعد الینا ترجعون امیش ټول الله طرف ته چې کومه دو رجوع دو او واپسی دو. عزتمن د انسان د زندګۍ حقیقت چې کوم ده دا د یوه چې کوم د چراغ په هوا شی شوي دا د دې غوندې ده. لکه څرنګه چې د انسان لکه څرنګه چې د چراغ چې کوم ده دا په هوا شی شوي د یوې د هوې د وجې نه دی چې هوې جړکا پروشي، اوبود پروشي، سیلی پروشي او دا همړ کو. همدارنګه د انسان د زندګۍ چې کوم ده د ژوندۍ هغه یوه جټکا ده چې کله یا د زندګۍ مرګ په دې باندې روشي بیا دا چې کومه زندګي اوزونی دا ټول ختم شي. نه دې وجې نه عزتمنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان زندګي ډیره قیمتي ده او د آخرت په مقابله شي چې کومه ده دا احسان ده د انسان زندګي او د دنیا ژوند دا د آخرت په مقابله شي احسان ده. دې وجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په نظر شي د عقلمند خلق پہچان سو او سیک عقلمند وي او سیک ډیر اشیرون وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نظر شي عقلمند خلق هغه وي او سیز ونون صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت شه حاضر شول. عرض یې وکړو یا رسول الله من اکیس الناس و اعظم الناس. سول یې ونه وکړو چې من اکیس الناس و اعظم الناس په انسان شي په انسانونو شي په ټول نه زیات د عقل ولا او سمجدار سیکتی. په انسانونو شي په ټول نه زیات د عقل په عقلمندۍ په لحاظ سره او د پوهې په لحاظ سره سیکتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قال اکثرهم ذکرا للموت. قال اکثرهم ذکرا للموت. فرمای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې احد چې مار نه زیات هغه چې زیات د مرګ د ولوي دا خلق دی. او بیا صحابه کرام عرض وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې واکثرهم استعدادا للموت چې مار د پرازیو د تیاری کړل ولوي. دا چې کوم دی دا عقلمند دي او فیدار خلق دي. اولئک الاکیس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخره. و چې دا عقلمند خلق دي چې د په دنیا شي عزت او په آخرت شي د لوی مرتبه ولدي او د عزت او د اکرام خلق دي. مشکات شریف شي اکثر ذکرها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې توز د اخوان د متول ولا شای زیوت یدوي. یعنی وته فرمایي چې یا رسول الله هغه کیم شای د چې میږي
د خوان د ختم کولو ولا شای زیوت یو دوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې مرګ زیوت تو سه چې کیم دا مرګ یو دوي بیا د وجنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې تو سه چې سمرا چې تو سه په دنیا شه خوندینه وړو کوي دا د ژوند د زندګۍ د پورا آخرت چې کیم دا زیوتا زندگی دو ختم کدین کې ژوند نه ده د وجنه مرګ په خپل اعلان کړه دا یعنی اعلان یې کړه د مرګ چې ان الموت الذي افرق بین البنات والامهات او مرګ په خپل وی ان الموت الذي ز مرګ هغه افرق چې ز جدایر ولا بین البنات والامهات پمیانز د لیر عمر شي ز مرګ آیا او بیا فرمای ان الموت الذي افرق بین الاخ والاخوات چې زه خو مرګ آیا چې جدایر ولا پمیانز د خیر او د اورر شي پمیانز د اورر او د خیر څخه جدایر وستله ولایا او بیا فرمای ان الموت الذي افرق بین كل خبيب زه خو مرګ آیا چې جدایر ولا پمیانز د ټول ملګری شي ملګری وی وجدایر ولا ان الموت الذي افرق بين الزوج وزوجته زخو مرګای یا چې جدایر ولا پمیانز د خوان او د بیبي شي خوان او د بیبي پمیانز شه جدایر وستله ولایا ان الموت الذي اخرب الديار والقصور زخو مرګای چې زه غربو دو کیرینا یعنی زسکو محلات خروپو کیرینا او محلات خروپو ان الموت الذي اعمر القبور او زه مرګای مرګ ان الموت الذي مرګ اعمر القبور چې زه ابو دو قبرستان ابو دو کیرینا او محلات چې کیم دا خروپو داننګو د وجنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ په باره شي چې الله جل جلاله په آیت کریمه کل نفس ذائقة الموت سوی بیا فرمای ان الموت الذي اطلبكم وادرككم في بروج مشيدة ولا يبقى مخلوق الا يذقني ان الموت الذي ذو مرغای اطلبكم چې تاسو طلب کوو ادرككم في بروج مشيدة چې زتو تلاش کوو او تاسو په مضبوطی کلی شي اعظم میمو او ایس یو مخلوق د مود ازایکه د سکل نه بغیر پته کیږي نه واخر دوانا ان الحمد لله رب العالمين